سلامونه ملګرو، نننی ولاګ به زمونږه د مردان نه شروع کیږي او په سردریاب به ختمیږي. زه او زما یار سلیمان د مردان نه په موټر سایکل د سردریاب په طرف روان شو، ځکه چې کله نه کله د کور نه په اوټینګ وتلل فزیکل ایکسرسایز کیږي. سلک ډیر مزل چې مو وکړو د سرډیرو بازار راغی. سرډیرو بازار چې مو کراس کو سلک ټایم پس 400 را ورسېدله. دا ټکی خو به تاسو ډیر اوریدلی وي چې موږ د 400 یو. 400 یو نوم لري، یو تاریخ لري او بلها سیزونه د 400 مشهور دي چې پکې دا دوه سیزونه ډیر زیات په ټرینډینګ کې دي. یو دا چې د 400 غټي ورچی او بل دا چې د 400 سپلای. 400 بازار چې مو کراس کو نو سیده مو مخه سردریاب طرف ته وکړه. چې سردریاب ته ورنږدې شو نو زمونږ یار آفتاب خان مونږ له مخې لا راغلی و، ځکه چې سردریاب ته انوایټ کړي مونږه آفتاب وو او آفتاب زمونږه یو ډیر ښه ملګری دی. چې کله را خپل منزل ته ورسېدو نو کېناستو، دمه مو وکړه او ځان مو لږ فرش را فرش کو. د دې هر څه نه پس ښه وګرځېدو، ښه چکر یې مو ولګولې، ښه انجوای مو وکړله. بیا مو لږ د میوزیک پروګرام واورېدو. د دې هر څه نه پس راته بیا ډېره زیاته لوږه لګېدلې وه، نو سیده راغلو نجیب الله فش پوینټ ته. چې کله هم تاسو سردریاب ته په چکر لاړ شئ نو نجیب الله فش پوینټ له خامخا ورشئ. یو خو د دوی سره هر قسم فش ملاویږي، بل دا چې د دوی د فش ذایقه ډیره زیاته مزیداره ده، او بل دا چې نجیب الله په خپل یو ډیر خوش اخلاقه او یو ډیر ملمدوسه انسان دی. زمونږ یې ډیر قدر عزت وکړو. د دې خوراک نه پس مونږه د کاوی د سکلو لپاره د آفتاب خان دی جونګړې ته لاړو. دوابا د سردریاب سره علاقه ده، ډیره تاریخي علاقه ده او یو نوم لري او خلک یې ډیر زیات ملمدوسه دی. څنګه چې د آفتاب دی جونګړې ته ورسېدو، دا جونګړه زما په زړه باندې ډیره زیاته ښه ولګېدله. 2-3 شاټ مې ترې واغستلو. نو دا نننی ولاګ به په دې جونګړه باندې ختم کو. د پښتو هغه شعر دی وایي عادت مې نه دی څوک د لاسه رانیولی نشم، په ما مین به دې جونګړې ته په خپله راځي. ډیره زیاته مننه، والسلام.